چې څوک هم بچي ډېر زیات راوړي نو هغه دا ویډیو ضرور وګوره، د خاندانه ډکه ویډیو ده، ښه ضرور وګوره او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. یو نیم پښتون وم یاره چې واده وکړي یاره دونه په سور کې لاړ شي او داسې پام ته راغلی چې غریب خبرېږي یاره 12 بچي راوړي یاره که بیا دې ته تپوس وکړي چې یاره ولې دنه ډېر شو نو څوک پوهېږي یاره لور مې نه وه ځکه رانه ډېر شو، څوک پوهېږي زوی مې نه وه رانه ډېر شوه او یاره بیا وله په دې خبره غوسه هم ورځي چې یاره تا دله ولې ډېر شو نو دی به راته وایي یاره رزق خو الله ورکوي په ته یې سم وایي چې د رزق واده الله کړی ده اورې او یاره دې د بلا بچي به د ښځې نه د فوټوسټېټو مشین جوړ کړي یورې قسم په خدای که په دې پردی لور یې نه سوځي لکه ظالمه دا 12 بچي ته په یو ښځه راوړې 13 کاله پس په د هغې د اورانه خوله نیولي بیا به غریبه د ګرځېدو نه او یاره دغه د رزق وعده الله کړی ده دغه خبره به کوي او یاره شی به دومره حد ته ورسوي چې بیا نه د بچو هغه تعلیم ته رسېدی شي په دې ملک کې نه تربیت ته رسېدی شي دقسې رالوي شي چې کله بیا دا بچي د ودونو کوېدنې شي هغوی ته ودونه کوېدنې غواړي نو د ده نه هم د الله هغه وعده یري او هم په دې خبره بیا د ده دماغ کار نه کوي چې یاره ما خو دا خبره کوله چې رزق الله ورکوي نو ده چې 12 راوړه نو هغوی له رزق الله ورکړو اوس چې هغه یوه ښځه غواړي نو هغې له رزق